الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر الأنصار والمهاجر وأيضا قال اللهم لا خير إلا خير الآخرة فبارك في الأنصار والمهاجر وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وخصوصا على الذين قالوا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. وقال تبارك وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود الشريف. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. زما معزز الله رب العزت دې زموږ او ستاسو د ټولو کامل ایمان نصیب کړي. خدای پاک جل جلاله دې ما او تاسو ټول خصوصا او عموما ټول مسلمانان د دې دور د خطرناکو فتنو نه محفوظ وساتي. معززو د صفات حمیده یو سلسله شروع وا. دریم صفت نن مونږ چې وایو باغی باندې مختصرا ستاسو مخ کې چند گزارشات هغه وړاندې کومه. هغه صفت د احتساب دی. یو په اردو کې احتساب دی نو هغه جدا دی. یو د عربی الاحتساب هغه جدا دی. دلته کې احتساب خپل لغوي عربی کې معنا په معنا د کفایت سره مرضی کافی کېدل او احتساب هغه په معنا د شمارلو سره مرضی. دی وجنه حسب ته حسب وي چې د خلکو خاندان پلار او نیکونه شمارل شي او حسبه اجر او مزدوری ته وي. خو اصطلاح او شریعت کې احتساب هغه دی ته وي چې انسان ته په دین او په دنیا کې کوم مشکلات راپېښېږي خصوصا د دین په لاره کې نو هغه مشکلاتو باندې صبر کول او الله تعالی نه د اجر او د ثواب امید ساتلو ته احتساب وي. دغه شانتي یو انسان نیک عمل کوي، کوم نیک عمل چې د دین کوي نو دی به په دې نیت باندې کوي چې الله رب العزت راضي شي او ما ته به اجر او ثواب راکړي نو دې ته احتساب وي. نو دا علماء کرام فرمایي چې احتساب یا د مصیبت په وخت کې مصیبت او تکلیف راشي انسان د الله رب العزت نه امید ساتي چې زه به صبر وکم او الله رب العزت به ما ته اجر راکړي. دویم نمبر چې کله عمل صالح وکړي نیک عمل کوي نو د دنیوي مفادو د پاره به نه کوي، صرف په دې نیت به کوي چې الله رب العزت به ما ته اجر راکړي. او دریم نمبر دا احتساب المولا چې په هر حال کې زمونږ او ستاسو د ټولو د پاره زمونږ او ستاسو آقا او زمونږ او ستاسو مولا رب العالمین کافی او شافی دی. کافی او شافی دی. بس دا احتساب قرآن پاک کی او په احادیث نبویو کی او په آثارو کی او په علماء کرام په اقوالو کی په ډیرو آیاتونو کی او احادیث او آثارو کی په دغه دریو معنیو سره استعمال شوی دی. یا انسان ته تکلیف ورسی پاغي باندې صبر د ثواب په نیت باندې، یا انسان اطاعت کی نیک اعمال کی
نو په هغې باندې کوم تکلیف انسان ته په دې کې ملاویږي د ثواب په نیت باندې. او دریم نمبر دا چې انسان به خاص کر مسلمان به د تمام مشکلاتو دپاره او د تمام سخترینو حالات دپاره یو ذات د باری تعالی د ځان دپاره کافی او شافی ګڼي. بس قرآن پاک کې په بلا شی آیاتونو کې په دې معنا سره دا احتساب دا ماده استعمال شوې ده چې بندگانو دپاره الله رب العزت ذات کافی دی. بنده به د دنیا د اسباب مادي اسبابو بنده نه جوړیږي بلکې دی به حقیقت کې د الله رب العزت بنده جوړیږي. او چا چې په الله رب العزت اعتماد کړی دی نو الله پاک دغه بنده ضایع کړی نه دی. یاد ساتي کوم انسان چې په مادي اسبابو باندې یقین کوي د مادي اسبابو د فیدې نه مونږ منکر نه یو د مادي اسبابو د اختیارولو نه انکار نشته مادي اسباب بم اختیارې ابم په کار باندې راولي خو د مادي اسبابو په ځای باندې با د نتیجې یقین په چا باندې الله تعالی باندې. کوم خلکو چې ماضی قریب کې او بعید کې په اسبابو باندې یقین ساتلی دی او نتیجې دا د نتیجې دارومداري په اسبابو باندې پرېښودی دی الله رب العزت باندې نه دی پرېښودی نو هر وخت کې الله پاک هغې ته زورنه هم ورکړې ده او الله پاک ناکامه کړي هم دي. ګورئ نو بندگان صحیح مسلمان بنده به د الله رب العزت په ذات باندې اسباب به اختیار کړي کوم چې د ده په وس او په طاقت کې دي او نتیجه به چا ته پرېږدي وایه الله ته. خدای پاک جل جلاله فرمایي الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل. الله د صحابو یاد فرمایي ذکر فرمایي چې دې ته خلکو وویل تاسو ته مشرکینو ډېرې لښکرې تیارې کړي دي او ډېر لوی جماعت ستاسو د مقابلې دپاره تیار کړی دی نو په ځای د دې باندې چې دې باندې روب راغلی وی په دې باندې یره راغلی وی الله رب العزت فرمایي فزادهم ایمانا د دې ایمان نور هم څه شو زیات شو او وقالو مؤمنانو او مسلمانانو څه ویلې حسبنا الله مونږ لره الله کافي دی ونعم الوکیل او الله ډېر کارساز دی. قرآن پاک کې بل ځای کې الله فرمایي وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ. اے نبی صلی الله علیه وسلم کدی دا غواړي چې تا سره دوکو کی او تا ته پلانونه جوړ کی منصوبې جوړ کی فإن حسبك الله نو تعالی رسول کافی دی وایا الله. بل ځکه الله فرمایي یا ایها النبی حسبك الله. اے نبی صلی الله علیه وسلم تعالی رسول کافی دی الله. بل ځکه الله فرمایي ولو انهم رضوا بما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله دی دا ویلې زموږ الله کافی دی. بل ځکه الله فرمایي فإن تولوا فقل حسبي الله. کدی مخ اړي ستا د دعوت نه ستا د منهج او د طریقه کار نه ستا د مرګرتیا او د مدد نه نو ته ورته ووایه حسبي الله. څوک کافي دی وایا الله یې زموږ ایمان په خپل ذات اقدس جوړ کړي. مونږ په دې ځای وایو خو دې ځای نه نی ښه او په چا شي د زبان او د زړه دا تارونه خپلو کې ولګي او الله رب العزت باندې صحیح ایمان راوړي هغه دنیا ته ښایي چې اگر چې دا خیر القرون نه دی شر القرون دی خو څنګه چې په خیر القرون کې د خیر الناس د لاسه شر الناس ته ماتې الله پاک ورکړی وي نو په شر القرون کې په کمزورو مؤمنانو د لاسه خو د مضبوط یقین د برکته شر الناس ته الله ماتې ورکړي ولې نه کې وایه. ادا مولا عمر تاریخ د صحابه تازه کړ د غزوه بدر د صحابه مولا منصور رحمه الله او موجوده مجاهدین د هر دنیا د هر ګوټ سره تعلق ساتي هغې د بدر د صحابو یاد تازه کړ. دا آیاتونه چې انسان لولي نو هغه د صحابو یاد هم ورته راځي او په دې خلکو باندې سینې او سترګې هم یقیني کا نو که چا یقین د صحابو غونته او د دې آیاتونو د مقتضا غونته ته الله رب العزت باندې درستو او په الله باندې مضبوط او سپینه عقیده وه او الله رب العزت د خپل خیر او د شر د تمامو حالات دپاره کافي او شافي ګڼه الله رب العزت به دا بنده چرته هم ضایع نه کړي. زمونږ په شا باندې څوک دی وایه ټول وایه څوک دی چې الله دې مل وي
بیا د غیرو نه یاره پکار ده وایه پکار ده وي دي که نه که لښکرې وي او که کافران وي او که ټټوانې دي او که هر څونه خلک راشي مونږ ته څوک نقصان را رسولی نشي الله رب العزت چې د الله پاک جل جلاله د عرش نه بره په صریف الاقلام اوازونه هغه د تقدیر کلمونو چې زمونږ استاد دپاره څه لیکلي وي هغه ضرور بالضرور را رسي او چې څه نی لیکلي تمام کائنات را رسولی په دې ایمان شته رښتیا وایي بیا به حق وایو که نه به وایو د دین دفاع به کوو که نه به کوو په دین به قرباني وو که نه به قرباني او چې د چا ایمان نه هغه یېرېږي ښه د چا چې دا ایمان نه دا عقیده ده چې هر څه مقدر مقرر دي الله رب العزت کافي دی زمونږ په شا باندې د الله رب العزت غونته مضبوط او طاقتور ذات دی بیا د غیرو نه یاره پکار نه ده نو اول نمبر احتساب به موږ تاسو دا ساتو دا صفت حمیده دی ځان کې به دا نن دلته په دې مسجد کې دا صفت راولو که موږ او تاسو د دن نه مخکې په ټوله زندګۍ کې په الله باندې کمزور اعتماد کمزور یقین او کمزور ګمان کړو په دې مجلس کې به توبه وباسو نن نه به دا وایو چې الله زمونږ مل دی الله رب العزت زمونږ کافي او شافي دی او تمام کائنات د الله رب العزت د خوښې نه بغیر مونږ ته فایده او نقصان رسول والا څوک نشته دا احتساب دا صفت حمیده دی که د دې خلاف صفتو بیا صفت رزیله دی صفت مذمومه دی خراب صفت دی چې په چا کې وي افسوس نن د عوامو پرېږده د خواصو د بخاري د خاوندانو د تفسیر د خاوندانو د مصنفینو او مفسرینو او د فقهاو او د مدارسو د خاوندانو او د خانقاهونو د مراکز خاوندانو دا صفت په هغوی کې نشته هغه وایي ما خبره کړې نه ده د الله رب العزت د نظام خبره مې کړې نه ده او بیا مړ شوی نه یم بس یا مې خبره د خولې نه ایستې نه ده او بیا بندي شوی یم یا مې یو حق خبره کړې نه ده او زما د ګیډې ګرمه نوړی بند شوې ده بس رزق ورکولو والا ذات څوک دی وایه بچکولو والا ذات څوک دی وایه نقصان رسولو والا ذات څوک دی فایده ورکولو والا ذات څوک دی د تمام کائنات نه حفاظت کولو ذات څوک دی وایه الله دا عقیده به مې انشاءالله الله دې مونږ ته نصیب وفرمایي دغه شان دي په احادیثو کې ډېره تذکره راغلې محترمو دویم نمبر احتساب د طاعت او د عبادت مونږ تاسو د تاسو بیان اوري او زه یې کومه زمونږ استاد د دواړو ایمان بدای چې دا صرف په دې نیت کوو چې الله پاک څه راکړي اجر او ثواب راکړي ټول طاعت تمام تر طاعت سړی لمونځ کوي عبادت کوي جهاد کوي بیان کوي تقریر کوي څونه اعمال چې مونږ تاسو کوو علم کوو تبلیغ کوو تصوف سره تعلق ساتو د دین هر یو کار زموږ ستا عقیده او ایمان بدای چې صرف او صرف دې دپاره کوو چې الله رب عزت مونږ ته څه راکړي اجر راکړي نبی علیہ السلام په بلا شی روایاتو کې راغلي لفظا مانن بلا شی روایاتو کې دا الفاظ راغلي که د جنازې متعلق دي احادیثو کې راغلي د مونځ متعلق احادیثو کې راغلي د صوم او د روژې متعلق راغلي د جهاد متعلق راغلي انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی د بدر په غزوه کې حضرت حارثه رضی الله تعالی عنہ شهید شو او دا ځوان الکو نو د مور نبی علیہ السلام ته مخې ته راغه کله چې نبی علیہ السلام واپسی کوي مخې ته ورته راغه نبی علیہ السلام نے پوښتنه وکړه و یا رسول الله قد عرفت منزلة حارثة مني ویجی تاسو ته پته وه چې حارثه په ما باندې څومره ګرانو او څومره زما هغه سره محبت و نو ورته فرمایي فإن یک فی الجنه اصبر و احتسب وایي که دا خبر راته راکړه که جنت کې وي نو زه به صبر کوم او د الله نه به د ثواب امید ساتم و احتسب د دې احتساب نه دی زه به الله نه د ثواب امید ساتم وان تکن الاخرى ترى ما اصنع او چې جنت کې نه وي نعوذ بالله الله مګه جهنم ته تلي بیا به ته زما چغې او فریاد وګورې چې زه څه کوم نبی علیہ السلام ورته جواب ورکوي وایي وقال ویحکی او حبلتی ویحکی او حبلتی فلانه داسې شي حبلت لفظ یا حبلتا عرب هغه وخت کې استعمالوي چې زنانه کله بوره شي زوی یې مړ شي او د هغې د غم د وجې نه د هغې عقل کار پرېږدي ویحکی او حبلتی وایي داسې شي
تا د بورتوب د وجه نه عقل کار پرېښو دا ته څه وایي ورته وایي او جنت واحده هي آیا ته دا ګمان کې چې الله رب العزت ستا زوی حارثه ته صرف یو جنت ورکړی دی نه داسې نه ده انها جنان کثیره ستا زوی ته الله ډېر زیات جنتونه ورکړي دي او فرمایي وانه لفی جنت الفردوس ستا زوی چرته دی وایا جنت الفردوس کې دی شهیدان ټول جنت الفردوس کې دي په کم مرتبه کې الله نه سوال کو الله تمام شهدا ہوتا جنت الفردوس اعلیٰ کے اعلیٰ مقام نصیب فرمایا نو احتسبو ثواب امید بسات خواہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام په یو غزوه کې نو ګوته هغه زخمی شوه او هغه وینه شوه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام څه فرمایي خپل ګوتې ته متوجه شو ان انت الا اصبع دمیتی وفي سبیل الله ما لاقیتی ان انت الا اصبع دمیتی ته یو ګوته او وینې شوي وینې درنه راغې هو فی سبیل الله ما لاقیتی اس پروا نشته که تا نه ګوته نه وینه لاړه او تکلیف ورسېده دا تکلیف د چا په لار کې رسېدلی دا الله رب العزت په لار کې رسېدلی حدیث پاک کې راځي په بل حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ما من عبد یصوم یوما فی سبیل الله الا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خریفا کوم انسان چې د الله رب عزت د رضا دپاره د الله په لاره کې د جهاد په لاره کې یوه روژه ونیسي الله رب العزت به د مخ د جهنم نه اویا کاله لرې کړي ښه نو دا ټول دا صرف دی وجه نه چې روژه په دې نیت باندې چې الله پاک څه راکړي اجر راکړي اجر ښه دغه شان دریم نمبر خبره چې احتساب به په وخت د مصیبت کې کوي تکلیف راغی مشکل راغی نو دا وخت کې به ته د الله رب العزت نه د ثواب امید ساتي مونږ ته د دعوت په دې میدان کې بلا خلک کنځلې کوي تهمتونه را باندې لګوي څوک یو تهمت څوک بل څوک هم وګنځي خو ان شاء الله العزیز مونږ د الله نه د اجر امیدواري په ورځ د قیامت ځکه دا صرف د حق په لاره کې دي د حق دعوت د خاطر دي نو مونږ الله نه د ثواب امید ساتو نو مصیبت په وخت کې به هم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نوسې وفات شو نو هغه لور ورته سوال جواب رولېږه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې ستا نوسې وفات شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه کس صحابي ته وایي ورشه او زما لور ته ووایه چې فلتصبري ته صبر کوه ولتحتسبي او الله رب العزت نه د اجر او د ثواب څه ساته امید ساته خلاصة القول نن موضوع محترم احتساب په دریو معنو سره اول نمبر دا چې الله رب العزت به موږ ځان دپاره څه ګڼو وایه کافي او شافي دویم نمبر دا چې موږ او تاسو نیک عمل کوو نو نیک عمل به موږ د څه دپاره کوو چې الله رب العزت اجر او ثواب راکړي دریم نمبر انسان ته مصیبت او تکلیف را رسي په هغې باندې به صبر کوي صبر او دا صبر په دې نیت کوي چې الله پاک به څه راکوي اجر الله پاک دې موږ تاسو ټولو ته د عمل کولو توفیق نصیب کړي